دا کہانی د یو داسې مخلوق په باره کې ده کم چې د انسان د تنهایی نه پیدا کیږي. د هغه نوم استاد جوی او هغه د یوازې انسانانو سره مرګرتیا او لوبې غواړي، خو د هغه د ملګرتیا طریقه حد درجه خطرناک وي. هر څوک چې د کہانی وایي هغه د سکرین په ذریعه سره د هغه په دنیا کې داخليږي او د تلو سره څوک نه څوک ځان سره د همیشه د پاره بوزي. همداسې یو ماشوم سره وشي چې هغه نوم شای وي او هغه د چاړاتوب د بیماری ښکار وي. د دې د وجې هغه به خبرې نشوي کولی او خلکو سره به د موبایل د میسجونو په ذریعه سره خبرې کولې. د دې د وجې هغه به ډیرو کمو خلکو سره خپل احساسات او جذبات شریکول او هر وخت په خفه اوسېدو. یو ورځ د شپې په دوران کې د هغه په موبایل کې یو عجیبه تصویر راوړي. د دې نه هغه ډیر زیات ویریږي او د دې تصویر د اړولو کوشش کوي، خو موبایل هغه سره خبرې شروع کی او ورته وایي چې آیا ته زما ملګری جوړیږي او د کمرې لیټونه په پړقېدو شي او هر څه په تیاره کې پټ شي او بیا شاید د چا د ګرځېدو اوازونه اوري او هغه د یاري نه په کمبل کې پټیږي او ناڅاپه ور بنديږي او سبهر ته وځي او څوک ورته آواز کوي، خو په خوش قسمتۍ سره هغه د مور وي او ځان ته رانږدې کوي. بیا په سبا باندې د سکول مرګري هغه تنګوي او په دې کې یو هلک د دنه موبایل اخلي او ځنګل ته وولي. د پلار په پارک کې څوکیدار وي او د شپې په دوران کې هغه لا یو نوی ټابلیټ راوړي. دې سره هغه ډیر زیات خوشاله شي او د دې کیمرا چک کوي، خو په دې دوران کې په هغه کې هم دته هغه مخلوق کار شي لکه چې هغه ورته ګوري او بیا هغه شان د دین عجیب اوازونه شروع شي او هغه تصویر پکې راځي او ورته وایي چې ته زما ملګرتیا ته تیار یې. کله چې د مور د عجیب حرکتونه وویني هغه وایي کچې دی بیمار دی او د پام د بدلولو لپاره د ملګری راغواړي او هغه ملګری د ټابلیټ کې هغه کہانی وایي او څنګه چې هغه اخیری جمله پوره کی د کچن نه عجیب اوازونه شروع شي. د ملګرو ته دا غپ ښکار شي، خود ته پته وي چې هغه راغی. هغه کیمرا کولا وخی او هغه ورته د کمرې په ګوټ کې ښکار شي او څنګه چې یو ماشوم د ورلنډيږي د کمرې هر څه پړقېدو شي او دې سره هغه ډیر زیات ویریږي. بیا په سبا باندې د مور واپس ټول بلپونه بدلوي او څنګه چې ټابلیټ راواخلي نو هغه اوازونه ترنه بیا راځي او هغه پوه شي چې واقعي سناسشتا. هغه فورن شاید سکول نه راولي او بیا مور په تادې سره خپل زوري سامان راټولوي، ولی چې سره د خپل زوی هغه چرته محفوظ ځای ته تګ غواړي. خو په دې وخت کې د شای خپل موبایل ته خیال شي چې مسلسل پړقېږي. هغه دننه ورشي، دغه وخت دروازه په خپله بندېږي او بیا عجیب اوازونه شروع شي. بیا شاید د خپل موبایل کیمرا راړوي او ګوري چې استاد جی چې بلې کمرې ته لاړ او کله چې هغه هم د کمرې ته ورشي نو دته د نقصان رسولو په ځای باندې هغه لا په تحفه کې یو اسپن شان ورکوي او هغلته یو عجیبه خاموشي وي. خو داسې لګي چې استاد جی د سره ملګرتیا غواړي. په دې کې د شای د مور आवाज راځي او استاد جی غیبیږي. بیا چې کله د شپې د شای پلار کور ته راځي نو مور ورته ټول خبره کوي، خو ورته په غپ کې د همداسې یوې مخکینه کہانی تصویر خایي او دا خبره ورته دروغ ښکار شي او ورته وایي چې دا د ستاسو وهم دی. خو په سبا باندې هغه سره د خپل زوی د کار ځای ته ځي او هلته د مخه استاد جی سره کیږي. په سکرین باندې هغه تصویر راځي او وایي کچې تاسو ما سره ملګرتیا کول غواړئ نو دا کہانی وایي. پلار هم دا کہانی وایي او په دې وخت کې ټول لیټونه په پړقېدو شي او بیا شای بهر ته وځي او د یو علي په ذریعه سره کم چې هوا معلوموي، ولې چې د استاد جی د راتګ په وخت کې هغه تیزی چغې وخی چې کم سره هوا پیدا کیږي. په دې کې چې کله استاد جی رالند شي نو د هغه د وجود د معلومولو لپاره هغه ورپسې یو چنګم انخلوي، خو په دې کې د هغه پلار راځي او دوی لا ټول کپ خرابوي. دې سره هغه ډیره زیاته غوسه ورشي او په دې کې هغوی د در موجودګۍ د کتلو لپاره کیمرا کولا وخی او ناڅاپه پلار ګوري چې زوی په هوا کې اوچت شوی او کله چې ورته د پلار خیال شي نو په پلار ولا حمله کوي او دوی په تادې سره خپل کور ته روانېږي. بیا په کور کې پلار شاید ډېرې بدې ردې وایي، وی تا ته چا وي چې دا منترونه وایا او په دې غوسه کې ورله هغه ټابلیټ ماتوي. بیا په سبا باندې د ډیوټۍ په دوران کې کله چې پلار یوازې وي دا هر څه لا ختم نه وي چې د پلار په موبایل کې هغه کہانی راوړي او نور لیټرونو سره سره د ګاډي لیټونه هم پړقېږي او پلار یې پوه شي او په خپل ګاډي کې د تښتېدو فیصله کوي او چې څومره مخکې ځي هغومره ورپسې شاته
تیار کیږي. په اخره کې تور تیپ شي او پلار ګوري چې په شاته سیټ کې وسره هغه مخلوق ناست دی او د دې د وجې هغه اکسیډنټ کوي او هغه هسپتال کې په ډیر بد حالت کې پروت وي. اوس په کور کې صرف زوی او مور پاتې وي او هغوی د خپل کور نه د هر قسمه د سکرین لرکولو فیصله کوي. هغوی خپل ټي وي، موبایل، ټابلیټ هر یو سیز بهر ته وړي، خو افسوس چې ډیر ناوخته شوي او استاد جی د ټي وي د سکرین په ذریعه سره بهر ته راوځي. اوس هغوی ټول لیدي شي او د هغوی په کور کې داخليږي او مور او زوی تختی او د بیډ د لاندې کیږي او هغوی د د ګرځېدو او د ساګانو اوازونه اوري او دوی په سینو کې زړه دومره تیز درزيږي چې بهر ته راوځي. او په دې کې د یره د لاسه د زوی د خلینا په اول ځل باندې چغوزي او بیا په استاد جی حمله کوي او بیا په تلو کې هغه یو لیمپ ماتوي او رڼا سره سره استاد جی هم غیبیږي. مور او زوی په منډو کې یو ځنګل ته تختی او هلته مطمئن شي چې دلته خو سکرین نشته او دلته استاد جی نشي راتلی او مونږ بچ شو. خو د شای هغه مخکینی موبایل کم چې ملګرو د غورځولي وي هغه دغلته پروت وي او استاد جی دغه نه بهر ته روزي او په دې کې شای د خپې نه اونې وي او ځان سره بلې دنیا ته روان کړي وي. په دې کې ورپسې مور شاته په چغو باندې روانه وي او اخر هغوی را لاندې کی. استاد جی شای سره لاس ملاوخي ولې چې د دینه پس باخ هغه هم په دغه مخلوق کې بدل شي او د ملګری بشي او څنګه چې دې لاس ور وړاندې کوي. په دې دوران کې مور دنه مخکې شي او د خپل زوی د پاره خپل ځان قربانوي او استاد جی ته وایي چې د پځې ما ځان سره بوزه. استاد جی چې کم صرف یو ملګری غواړي هغه ځان سره خپل دنیا ته بوزي او بیا یو شپه هغه سي بلپونه پړقيږي او څنګه چې شای پلار را کوزيږي هغه ګوري چې زوی په هوا کې زنګيږي او کله چې هغه کیمرا کولا وخی هغه دغه خزوي کم چې اوس هغه تنهایی والے مخلوق کې بدل شوی او خپل زوی سره لوبي کوي. تاسو نننۍ کہانی څنګه ولګېده؟ ما ته خپل قیمتي رائے په کمنټ کې ضرور راکړئ. ملاویږو په یو نوي ویډیو سره. ما لره کې اجازت. بای بای.